د چارسدې د مندني تاڼې په حدودو کې هغه ښځه ونیول شوله چې خپل خاوند یې په ډېر بې دردۍ سره په اسلحه باندې وژلی و. ویل کېږي چې کله د دې ښځې دغه خاوند مړ شو، یعنې دغه ښځې خپل خاوند ووژلو، نو بیا دې د خپل ځان د خلاصولو دپاره د مندني په تاڼه کې رپوټ درج کړی دی. په رپوټ کې دا خبره کړې وه چې زما خاوند خودکشي وکړله. کله چې د دې رپوټ درج شو، نو دا رپوټ د نامعلومو خلکو په خلاف درج شو، ځکه چې معلومه نه وه چې دغه سړي په خپله ځان وژلی دی او که یې خودکشي کړې ده. دغه سړی چې نوم یې فضل امین و، چې د محمد کریم زوی و، ویل کېدل چې د نامعلومو وجوهاتو په وجه باندې خپل ځان وژلی دی. کله چې د دې واقعې مکمل نوټس واخیستلی شو، د چارسدې ډي پي او محمد عارف د دې خبر حقیقت مخې ته راوړل غوښتل او هغه ته دا ټاسک حواله شوی و. نو د هغه په سربراهۍ کې نور پولیس افسران هم راوځای شوي دي او د جدید ساینسي تحقیق له مخې چې کله دوی تحقیق شوی دی، نو د دغه مقتول یعنې د فضل امین ښځه پکې هم شریکه وه، چې بیا د دې کله پوښتنې شوي دي، نو دا په خپلو خبرو کې ګیره شوې ده او بیا دا پولیسو نیولې ده، ځکه چې دې د خپل جرم اعتراف هم کړی دی او د آله قتل نشاندهي هم کړې ده چې په دغه ځای کې هغه آله پرته ده، یعنې هغه اسلحه پرته ده په کومه باندې چې خپل خاوند وژلی و. نو قدرمنو دوستانو، دا یو ډېر افسوسناک خبر چې تر تاسو مو در ورسوو. دا واقعه په چارسده کې شوې ده، یقیناً چې افسوسناکه واقعه ده. غوښتل مو چې دا خبر تاسو سره شریک کړو. له نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.